بعضی بدبخت پکې نن سبا راپاسي وایي صرف په ناظره باندې قرآن ویلو کې ثواب نشته. تاسو به اورېدلي که نه؟ سوشل میډیا د ډېر بدبخته پکې روزي، هر سړی پکې ځان ښایي او هر سړی مفتي دی او هر سړی عالم دی په سوشل میډیا باندې. زه ورته هم بدبخته کو ته په احادیثو پوهېدلې نو دا خبره به دې نه وکړې. یا خو په احادیثو پوهېږي نه او یا احادیث منې نه، دوه خبرې، یا پې پوهېږي نه او یا یې منې نه، خو په حقیقت کې دا حدیث منې نه او ځان ښکاره کوي نه، دا د حدیث منکر دی او ځان ښکاره کوي نه. نبی علیہ السلام دا الف لام میم ولې ذکر کړي؟ الف لام میم ځکه ذکر کړي چې دا الف لام میم په معنا څوک نه پوهېږي. دا الف لام میم په معنا دا د حروف مقطعات نه دي. مونږ چې معنا کوو مونږ وایو الله اعلم بمراده، الله ښه پوهه دی په معنا د دې حروفو. تاسې وایئ که نه پوهه؟ نو په معنا یې ته پوهېږي؟ نه پوهېږي. او بیا هم نبی علیہ السلام فرمایي څونه یې کوي دې پوهېږي. دا نبی علیہ السلام د دې خلکو د خولې د چف کولو دپاره د الف لام میم ویلي چې په آخره زمانه کې به داسې بدبخته روزي چې هغه به وایي چې په معنی یې نه پوهېږي، ثواب پکې نشته. نبی علیہ السلام هغه لفظ ذکر کړو چې په معنی یې نه پوهېږي څوک، نبی علیہ السلام فرمایي دېرش نه کوي، دېرش نه کوي. دا د دې بدبختو د خولې چف کولو دپاره